برلین د جرمني پلازمینه او تر ټولو ستر ښار دی. برلین نه یوازې له دې کبله چې څه باندې 3.5 میلیونه نفوس لري، بلکې د پراخوالي له نظره هم د جرمني یو تر ټولو پراخ ښار دی. پر دې سربیره برلین د جرمني یو ایالت هم دی، خو کوچنی ایالت دی. په دغه هیواد کې 3یم کوچنی ایالت. برلین د سپانډاو سیند په غاړه ودان شوی. برلین له 1419 کال څخه د بیلابیلو امپراتوریو مرکز پاتې شوی دی. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا ښار په 2 برخو وویشل شو. په منځ کې یې دیوال ودرول شو. ختیځ برلین د کمونیستي جرمني یا ختیځ جرمني پلازمینه شو. دې بېلتون تر 1990 کال پورې دوام وکړ، تر دې چې دواړه جرمنیان سره یو ځای شول. د برلین اقتصاد تر ډیره په لوړه ټکنالوژي او خدماتو متکی دی. توریزم، صنعت او مهم پوهنتونونه هم د برلین په اقتصاد کې مهمه ونډه لري. ویل کېږي چې لومړني انسانان د اوسني برلین په سیمه کې تر میلاد 80,000 کاله پخوا میشت شول. برلین ګڼ شمېر موزیمونه، ګالري او کتابتونونه لري. په برلین کې د افغانانو شمېر شاوخوا 19,000 دی. له جرمنانو وروسته د نورو ملتونو په منځ کې افغانان په برلین کې 14م ځای لري. د برلین تر 80% ډیر اوسیدونکي په دین باور نه لري. تر ټولو ډیر دین باوره پروتستانت دي چې نږدې 14.5% دي. مسلمانان په 4م کتار کې دي، یعنی د برلین 8.5% اوسیدونکي مسلمانان دي.